د ټولو نه لوی شی چې مو ته نقصان را رسي هغه ګناهونه دي. زما او ستا دنیوي ژوند هغې سره خرابېږي او آخرت هم بربادېږي، نو هغه ګناه ده. ما تا ټول کال او دې نه مخکې عمر ډېر ګناهونه کړي دي. ناامیدي نه ده پکار. د مقام کې رب العالمین فرمایي یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. و ای زما بندگانو هغه کسانو چې تاسو په سبب د ګناهونو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی مه ناامیده کېږي زما د رحمت نه. الله فرمایي زه ټول ګناهونه بخم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایلي وي زه دې خبرې نه یېرېږم چې ستاسو دعاګانې به قبولې نه شي یا به ستاسو توبې قبولې نه شي، لیکن د دې خبرې نه ضرور یېرېږم چې تاسو به دعا غوښتل پرېږدئ، توبه ویستل به پرېږدئ. حقیقت دی نن موږ دعاګانې ډېرې کمې غواړو، او که غواړو د آدابو خیال نه ساتو. رمضان دی، روژه ماتي وخت وي، نو دا دعا وغواړئ د الله تعالی نه چې الله ماته زما ګناهونه معاف کړي.